له زیږون وروسته ژور خفګان هغه ستونزه چې بابیزه ګڼل کېږي خو کیدای شي ډېرې بدې پایلې ولري. په داسې خفګان کې ان د مرګ او نوي زیږېدلي ماشوم ته د زیان ګواښ هم شته. له زیږون وروسته ژور خفګان کیدای شي په ځینو ښځو کې شدید او په ځینو کې په ټیټه کچه وي. دا اختلال کیدای شي له زیږون وروسته پیل او ځینې وخت ښایي ان له زیږون یو کال وروسته هم راڅرګند شي. آیا دا ستونزه په افغانستان کې هم شته؟ تقریبا 80 او یا سالانه پورې میندې همدغه د ژور خفګان ستونزې لري. اکثرا د فامیل لخوا نادیده نیول کېږي او دوی ډېر پام نه کوي د دې مشکل ته. خپله میندې هم دومره فهم نه لري او پوه نه لري چې زه یو عصبي مشکل ناروغي لرم چې هغې ته ژور خفګان وایي. څېړنې ښیي چې نړۍ کې له هر 7 میندو یوه یې له زیږون وروسته په ژور خفګان اخته کېږي. سره له دې چې افغانستان کې له زیږون وروسته د ژور خفګان کره شمېرې نشته، خو ګمان کېږي ټولنیزې ستونزې، بېوزلي، جګړه او ډېر نور موارد لامل شي دغه شمېرې لوړې وي. تاسې سره به پوښتنه وي چې په میندو کې د ژور خفګان لاملونه څه دي؟ د میندوارۍ او له زیږون وروسته د هورمونونو بدلون، د میندوارۍ پر وخت د بدن تغییرات، له زیږون وروسته خونریزي، په کار او ټولنیزو اړیکو کې بدلونونه، د مورولۍ په اړه اندېښنه او بېخوبي، خو ځینې وخت کیدای شي د ماشوم جنسیت هم د ژور خفګان لامل شي. له بده مرغه کله چې یو مور یا میندې چې کله یو لور زیږوي یا لور پیدا کیږي، هغه ډېر زیات ډپرس کیږي یا ډېر زیات غمجن کیږي، ځکه چې هغه پلار یا نور فامیل غړي هغوی حالک غواړي. او چې کله جلۍ پیدا کیږي نور مور باندې ډېر زیات فشار راول کیږي. نور همدې له کبله مور یو خفګان یا کیدای شي ژور خفګان خواته لاړ شي. اوس به نو فکر کوئ چې د دغه اختلال لاملونه څه دي؟ فکر کوئ تاسې او یا هم د کورنۍ غړي مو پرې اخته شوي دي؟ پس از 2 هفته از زایمان یا دلیوری یا طفل که پیدا میشه یک مشکل روانی پیدا میکنه، مادرها مشکل تمرکز پیدا میکنن، حافظهشان خراب میشه، از زندگی لذت نمیبرن، افکار خودکشی پیدا میکنن. له دې سربیره د دغه اختلال نور علایم د یوازیتوب او ناهیلۍ احساس کوئ، پرته له کوم دلیله ژاړئ، اندېښنې او اضطراب مو له کنټروله وځي، خوب مو یا ډیریږي او یا بیخي کمیږي، ژر غوسه، د سر درد، نس درد او یا هم د بدن د غړو درد، له ملګرو واټن نیول او له خپل ماشوم سره د ښو اړیکو نه درلودل نور علایم دي. یوه افغانه مور خپله کیسه کوي چې څنګه وروسته له زیږونه په ژور خفګان اخته شوه. خب اولا سرم سخت میخورد، میگفتم کاش عروسی نمیکردم یا خانه پدر میبودم، چقدر زندگی مشکل است. ولی بعداً به حالت نرمال برگشتم. افسرده شده بودم، یعنی حس میکردم میگفتم هیچ کی نباشه، حالت گریه بهم رخ میداد، میگفتم هیچ کار نکنم. د دې احتمال شته چې ښایي هره مور په ژور خفګان اخته شي، خو په هغو میندو کې ډېر امکان شته چې عمر له 20 کلونو ټیټ وي. یو خپل یې له ژور خفګان او یا هم له زیږون وروسته خفګان سره مخ وي، سګرټ او یا الکول وکاروي، میندواري یې له پلان پرته وي، د ژور خفګان مخینه ولري، له مخکینۍ میندوارۍ د خفګان تجربه ولري، د میندوارۍ پر مهال یې خرابه پیښه او یا هم د کوم خپلوان مرګ لیدلی وي، زیږون یې عادي نه وي ترسره شوی، له خپل میړه سره ښې اړیکې ونه لري، اقتصادي ستونزې او د کورنیو نه ملاتړ هم کیدای شي د میندو د ژور خفګان لامل شي. که یو څوک دا نښې لري نو باوري شي چې په ژور خفګان اخته دی؟ نه، یوازې په انټرنیټ کې له لوستلو او اورېدو نشئ کولی قضاوت وکړئ چې ژور خفګان لرئ. باید ارواپوه او یا هم ډاکټر ته ولاړ شئ. یو مسلکي کس یې باید تشخیص کړي او له تشخیص سم د واره باید درملنه پیل شي. راځئ وګورو چې اغلې سعادت څنګه له ژور خفګان سره مبارزه وکړه. تحصیلاتم فهمیدم که یعنی هر زنی همین مشکلات میاد سرش، یعنی افسرده میشه، خود زیادتر مصرف کارخانه، زیادتر مصرف دختر و خودم کوشش کردم خودم کار کنم که یعنی افسردگی از بین بره. ډیر وخت خلک فکر کوي چې کولای شي خپله درملنه وکړي، خو د دې امکان شته چې د ژور خفګان اصلي ریښه په خپل ځای پاتې شي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه خفګان د درملنې کومې لارې شته؟
حداقل باید شپږ میاشت دوا واخلي، دوامدار هر میاشت باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د اعصابو ناروغي چې دی هغه دومره زر نتیجه نه ورکوي، حداقل باید شپږ میاشت باید دوا واخلي او فامیل هم د مریض سره باید ډېر حوصله وکړي او خپل مریض هم باید ډېر حوصله وکړي. شپږ میاشت دوامدار باید دوا واخلي تر څو چې یو نتیجې ته ورسیږو. هیر مو نشي چې په درملو د ژور خفګان درملنه د حل یوه لاره ده، خو ښه لاره یې اروایي درملنه ده. ځکه د ژور خفګان درمل کیدای شي د مور د شیدو له لارې ماشوم ته هم ولېږدول شي او زیان ورته ولري. بل دا چې په درملو د دغه اختلال درملنه کیدای شي د وخت په تېرېدو بیرته راوګرځي. خو که د ارواپوهنې له لارې درملنه وشي، کیدای شي اصلي ریښه یې په فکر کې حل شي او وخته کس د ډېرې مودې لپاره او یا هم د تل لپاره له دغه اختلاله خلاصون پیدا کړي. اوس نو انتخاب ستاسې په لاس کې ده چې په درملو غواړئ له ژور خفګانه ووځئ که د روانپوه په مشورو. درنو لیدونکو له تاسې مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. خپرونه همدومره وه. کولی شئ نظرونه او پوښتنې مو په کومنټ کې راته ولیکئ. ستاسې پوښتنې او نظرونه مرسته کوي لا ډېرې معلوماتي خپرونې درته جوړې کړو. روغ اوسئ.